طالبانو د ډیورنډ کرښې په تړاو خپل دریځ بدل کړ، که څه هم د دفاع وزیر او ګڼو نورو طالب لوړپوړو چارواکو پر سرحدونو ګاونډیو هیوادونو ته سخت ګواښ کړی و، خو د هغه خلاف نن امیر خان متقي خپل دریځ او پریکړه بدله کړه. دا چې د ډیورنډ کرښې په اړه کومه فیصله سوې، د طالبانو او پاکستان ترمنځ څنګه د ډیورنډ کرښې په اړه پریکړه کیږي، د دفاع وزیر څه ویلي وه، خو اوس متقي څه وایي. ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه د مشال پریس قدرمنو لیدونکو. طالبانو د ډیورنډ او پاکستان په هکله نوې پریکړه وکړه. طالبانو له پاکستان سره د ډیورنډ فرضي کرښې پر سر لانجې وکړې، ان جګړه هم وسوه، خو اوس طالبانو بله لار او پریکړه اعلان کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستان سره د ډیورنډ فرضي کرښې پر سر راولاړه سوې قضیه د ډیپلوماټیکو اصولو له لارې حلوي. پاکستان هم اعلان کړی و چې پر ډیورنډ لاین به د اغزن تار لګولو ته دوام ورکوي او افغانستان سره به راولاړه سوې لانجه د خبرو او مصالحې له لارې حل کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې ویلي چې حکومت یې پر ډیورنډ راولاړ سوی جنجال په ډیپلوماټیکه توګه حل کوي او له پاکستان سره تماس کې دی. وزارت ویلي په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په یو شمیر ځایونو کې ستونزې رامنځته سوي. موږ طالبان د تفاهم او ښه ګاونډیتوب له لارې د ستونزو پر حل باور لرو، غواړو له پاکستان سره پر دې ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو چارو کار واخلو. د پاکستان دریځ: پاکستان تر هر څه وړاندې وویل چې په هر قیمت وي نو دوی به د اغزن تار لګولو ته دوام ورکوي، خو په وروستیو کې وویل چې له افغانستان سره په دې هکله ستونزې د خبرو له لارې حل کوي، خو د دوی لومړی انتخاب خپل کار کول دي. ځکه له خبرو یې داسې ښکاره سوه چې پاکستان په خپله دا پروژه چې په هر قیمت وي بشپړه کوي. طالبانو هم اخر خپل دریځ نرم کړ او پاکستان ته یې بیرغ ټیټ کړ، که څه هم حق د طالبانو سره دی، خو بیا یې هم د خبرو لاره خوښه کړه. له دې څخه څرګندیږي چې طالبان لا هم د پاکستان تر مستقیم فشار لاندې دي. څه موده مخکې د طالبانو ډیری لوړپوړو چارواکو لکه د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد، لوی درستیز قاري فصیح الدین، ذبیح الله مجاهد او ګڼو نورو طالب مشرانو ویلي وو چې د ډیورنډ پر کرښه به اغزن تار ته هیڅکله اجازه ورنه کړو. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې له مشال پریس سره مل یاست. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله پامان.